خو د پښتنو بله مسله دا ده یعنی چې مونځ ختم شو الله اکبر استغفر الله دا په زوره ویل پکار دي دا دې کې خو موږ الله بخښي بیا د سلام چې وګرځي خلک ګوري او سر به او دې صف دې چې کوي که نه کوي صف کې به سر راوباسي داسې به ګوري چې څوک راغلی بیا به دلته ګوري لکه اسکار وکړه ته شریعت مقرر کړی په دې خلکو که ته حکومت مقرر کړی چې د خلکو دا مخونه ګوري چېرته هم لیدلي دي چې که نه نو دا خلک به ګوري چېره دا بلکې درس کې چې هم ناشي دغه درس کې به ناشي ډډه به لګوي کړپ یعنې ور معمولي کړپ ته به وایي چې دی سیکورټي اداره کې کار کوي ګوري چې څوک راننوتو څوک ووتو دا عادتونه زمونږ غلط دي دا عادتونه زمونږ پرېښوده په کار دي ها د هغې نه به د حدیث راوړی دی عن النعمان بن بشیر رضی الله عنهما نعمان بن بشیر وایي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده لتسون صفوفکم د حدیث ته غوږ کېږدئ او لیخالفن الله بین وجوهکم صفونه به لازم برابروئ ګینې الله به ستاسو په مخونو او په زړونو کې اختلاف راولي قیدم دې خبرې ته یعنې که دا مستحب وی په مستحب کار نه کولو دې سزا الله ورکوي نه دلته اوس وایي چې ستاسو په مخونو کې به اختلاف مخونو کې اختلاف څنګه راځي هغه داسې کله چې د یو سړي زموږ سره نه لګي نو موږ وایو یاره وایي دی چې ما ویني جو مخ بدل کړي څه بدل کړي مخ بدلولو څه مطلب دی نه نه نفرت کوي زما نه زړه زما سره نه لګي دا مطلب دی نو دلته اختلاف به د زړونو په منځ کې راشي ما خو بخپله دا خبره محسوسه کړې ده او تاسو هم ډېرو محسوسه کړي په صف کې چې سړی یو ځای ودرېږي که نه د یو مسلمان سره دې سره مینه محبت ډېرېږي ښکلی اوږه ستا د هغه د اوږې سره د خپل د هغه د خپې سره دې سره محبت ډېري یو هلته ولاړې ته هلته ولاړې دې سره نفرتونه ډېرېږي زمونږ په دې منځ کې زمونږ د زړونو په دې منځ کې چې یو بل سره کوم اختلاف دی دې ډېرې وجې کیدی شي یو وجه دا ده چې زمونږ صفونه د یو بل سره هغه موږ جوخ نه ودرېږو نو د هغې یو وجه دا شو